یو شپږ قسمه مؤمنان داسې دي چې هغوی ته عذاب د قبر نه میلاویږي، هغوی به محفوظ د عذاب د قبر نه. یو هغه مؤمن بنده چې هغه هره شپه سورة الملک، سورة تبارکه دا لولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هي المنجیه تنجیه من عذاب القبر. دا سورة الملک چې دی دا نجات ورکوونکی دی، خلاصی ورکوونکی دی د څه شي نه؟ د عذاب د قبر نه. دویم هغه مؤمن بنده چې یا د جمعې په شپه باندې مړ شي یا د جمعې په ورځ باندې، دا به د عذاب د قبر نه محفوظ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من مسلم یموت یوم الجمعة او لیلة الجمعة. کم مؤمن بنده چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې مړ شي الا وقاه الله من عذاب القبر، دا سړی به الله پاک د عذاب د قبر نه محفوظ کړي، دته به عذاب د قبر نه میلاویږي. دریم هغه انسان چې د خېټې په بیمارۍ باندې مړ شو، د خېټې درد ورته رالی، خېټې خرابه شوله، خېټه کې څه مسله راله او مړ شو، دا سړی به د عذاب د قبر نه او دا مؤمن بنده به د عذاب د قبر نه محفوظ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یقتله بطنه فلا يعذب فی قبره. کوم سړی چې د خېټې په بیمارۍ باندې مړ شو دې سړي ته به عذاب د قبر نه میلاویږي. څلورم نمبر هغه انسان چې هغه د مرض په حالت کې دله مرګ رالی، بیمار شوی دی او دغه بیمارۍ نه دا مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات مریضا مات شهیدا. څوک چې بیمار د بیمارۍ په حالت کې مړ شو دا سړی شهید مړ شو. ووقي فتنة القبر او دا د عذاب د قبر نه محفوظ شو. وغودي وریح برزقه من الجنه او دته به سهار او ماښام د جنت د سایډ نه رزق میلاویږي. رواه ابن ماجه. پنځم نمبر هغه سړی دی چې هغه د الله په لاره کې پهره ورکوي. نو پهره کوي د مؤمنانو بندګانو، او حدیث کې دام راځي، دغه اوږد حدیث دی چې یو شپه د الله په لاره کې پهره ورکول دا د یوې میاشت د روژو او د هغې د قیام نه غوره دی. او د پیرې په حالت کې چې څوک مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده عمل به الله دغه شان جاري وساتي. اگر که دا مړ شوی دی خو عمل به بیا هم جاري، د دغه منځونه به هم لیکلی کېږي، د دغه نور اجرونه ثوابونه هغه به ټول لیکلی شي. او په حدیث په آخر کې داسې راځي چې وامن الفتانه، دا سړی به الله پاک د عذاب د قبر نه محفوظ کړي. رواه مسلم. شپږم نمبر هغه انسان دی چې هغه شهادت د الله په لاره کې شهید شي، دا به د عذاب د قبر نه محفوظي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي للشهید عند الله ستة خصال. د شهید دپاره د الله په نزد باندې شپږ خصلتونه دي، شپږ انعامونه دي د شهید دپاره. اولنی یغفر له فی اول دفعة، دې سړي ته به او دې شهید ته به د اولنۍ څاڅکي د وینې د تویېدو څخه الله پاک معافي کوي. دویم ویرا مقعده من الجنه، دا به د دې شهادت په وخت کې خپل مقام په جنت کې ویني. دریم ویجار من عذاب القبر، دا سړی به الله پاک دله امن ورکړي د عذاب د قبر نه، دا شهید. او څلورم دا شهید ویأمن من فزع الاکبر، دا شهید به د قیامت دغه لوی ګبراهټ او لوی یېرې نه محفوظي، په ده باندې به د قیامت یېره نه راځي. او پنځم دا چې ویوضع علی رأسه تاج الوقار، د دې په دې سر باندې د دې شهید په دې سر باندې به الله پاک د عزت یو تاج ور په سر کړي. او شپږمه دا ده چې دته به الله پاک ویزوج 72 زوجة من الحور العین، دې بنده ته به او دې شهید ته به 72 هغه د غټو سترګو والا حورې الله دله په نکاح باندې ورکړي. او ویشفع فی 70 من اقاربه، او یا کسانو سفارش په د خپل خپلوانو په باره کې د اویا کسانو په باره کې د سفارش الله قبول کړي، او د شهادت په وجه باندې د سفارش په وجه باندې به د اویا اقربا خپل خپلوان چې د هغې دپاره جهنم واجب شوی دی د څه ګناه په وجه باندې، ابه د ده په سفارش باندې الله پاک جنت ته داخل کړي. نو دا شپږ کسان داسې دي چې دا د عذاب د قبر نه محفوظ